وطن عزیز د ازادۍ دپاره چې کومو مشاهیرو حصه اخیستې وه په هغې کې یو نوم د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکی یو عظیم مجاهد حاجي صاحب ترنګزی هم و چې د هغه اصلي نوم سید فضل واحد و. د یو پښتون مجاهد سره پیری طریقت سلسله قادریه سره تعلق لرو. حاجي صاحب ترنګزی څنګه چې د نوم نه ظاهره ده، کله چې مسلمان د پیسو نه شتمن شي نو هغه په ژوند کې یو ځل حج ادا کوي. نو کله چې په هغوی باندې حج فرض شو نو سید فضل واحد المعروف حاجي صاحب ترنګزی د حج د سعادت حاصلولو دپاره بیت الله شریف ته لاړ. حاجي صاحب ترنګزی یو عظیم روحاني او صوفي بزرګ شخصیت و. د دې نه علاوه د ازادۍ دپاره جهاد کوونکو کې د دوی نوم سرفهرست و. حاجي صاحب ترنګزی د سید خاندان کې په 1346 کې د ترنګزی په مقام باندې پیدا شوی و چې د خیبر پښتونخوا ضلع چارسده کې یو مشهور کلی باندې یادیږي او پیژندګلوي کیږي. د ده د پلار نوم فضل احد و. د مذهبي خاندان سره تعلق په وجه هغوی خپل دینی تعلیم په خپل کور کې حاصل کړو. د دې نه پس دینی او روحاني تعلیم حاصلولو دپاره افغانستان ته لاړو او هلته یې دینی و روحاني شخصیت حضرت نجم الدین صاحب مبارک المعروف هډې باباجي صاحب په دربار کې روحاني تربیت حاصل کړو. باباجي صاحب په حکم باندې هغوی د شمس المشایخ حضرت صوفي علمګل صاحب نابیات تازه کړو چې د حضرت نجم الدین صاحب خاص خلیفه و او بیا یې حضرت صوفي علمګل صاحب په سلسله قادریه کې خلافت وکړو او د باباجي صاحب په حکم باندې د برطانوي فوج خلاف په جهاد کې حصہ واخیسته. حاجي صاحب د تعلیم سلسله هم جاری وساتله او په دې دوران کې هغه دارالعلوم دیوبند ته لاړو. هلته دوی شیخ الهند مولانا محمود الحسن سره تعلق جوړ کړو او په 1390 کې دوی د حج حاصلولو دپاره بیت الله شریف ته تشریف یوړو. په واپسۍ کې دوی هندوستان ته لاړل او هلته د علما سره د انګریزانو خلاف جهاد دپاره د حمایت حاصلولو هڅه وکړه. بعضو علما کرامو ملګرتیا وکړه. حاجي صاحب ترنګزی د جهاد سره په روحانیت باندې ډیر کار وکړو. دوی سلسله قادریه کې په ګڼ تعداد خلکو ته بیعت ورکړو او د هغوی روحاني تربیت وکړو. مجاهد حضرت سید محمد اعظم باباجي چې د باباجي صاحب رارو او همدغه شان مجاهد کشمیر عاشق رسول الحاج محمد امین باباجي صاحب هم د دوی په مشهور خلفا کې شامل وو. حاجي صاحب او پیر مولانا دوست محمد بارغزی چې د ثواب خاصو دواړه د خان عبدالغفار خان چې په باچا خان بابا مشهور د دوی سره ملاقات شو او کور په کوري کوشش شروع کړو. دا تحریک فایدهمند ثابت شو او په 15 کاله کې تقریبا 100 د درسګاه ځایونه جوړ کړل چې په دې باندې حکومت برطانیه خفه وه. حاجي صاحب او غفرخان بابا یې ونیول او مقدمه یې پې جوړه کړه چې بیا وروستو د ثبوت د نشوالي په وجه دواړه عظیم رهبران دین خوشي کړل، خو د دوی ملګرو او مریدانو ته یې 3 کاله د قید سزا واوروله. حاجي صاحب ترنګزی د انګریزانو د غلامۍ نه د ازادېدو نه علاوه په خپل قوم کې د ازادۍ جذبه پیدا کړه، بلکې په خپل قوم کې د کلونو راسي غلط رسم و رواج او د غلطو روایاتو د ختمولو دپاره هم کوشش وکړو. د دوی دا کوشش صرف د صوبې د بندوبستي علاقو پورې محدود نه و، بلکې په هغه وخت کې چې کومې قبایلي علاقې وي په هغې کې هم هغوی ډیر کار کړی وو. انګریزانو د خپل حکومت مضبوط کولو دپاره د دوی خلاف د کرکې پیدا کولو کوشش شروع کړو، خو حاجي صاحب د دوی دا کوشش ناکامه کولو دپاره د تعلیمي انقلاب لاره اختیار کړه او د صوبې په ډیرو علاقو کې مدرسې قایم کړې. د دې مدرسو تعداد 300 ته رسېدلی وو او دا ټولې مدرسې د مرکزي مدرسې مردان و زیر سایه وې. اوس خو دا حقیقت دنیا ومنو چې حاجي صاحب ترنګزی د تحریک ازادۍ یو مشهور او نه هېرېدونکی مبارز و چې د هغوی د رښتیا وینا، نرتوب، صداقت، زړورتیا او په قول او فعل کې یکسانیت او د هغوی د
رښتینولي مخالفین هم تصدیق کوو او هیڅ قسمه متنازعه نه و پاتې شوې. هر ځای کې به خلکو عزت کولو. د پښتونخوا عوام هم د ازادۍ د مقصد نه خبر شوي وو. پسماندګي او د جهالت د ختمولو دپاره یې آزاد سکولونه قایم کړي وو او په هره مرحله باندې حاجي صاحب د دې حمایت او مدد جاري ساتلی وو. د دې علاقو تعقیب پسند قیادت هم د حاجي صاحب ملګرتیا کوله. په 1913 کې صاحبزاده عبدالقیوم خان حاجي صاحب ته د اسلام یا کالج بنیاد ایښودو دپاره خوښ کړو. په جون 1915 کې د برطانیې سرکار د دوی د نیولو حکم وکړو. حاجي صاحب پېښور پرېښودو او د خپلو زامنو او اعتمادي ملګرو او مریدانو سره د مومندو علاقې ته روان شو. د مومندو علاقې ته د رسېدو سره د سمرقند نه راغلي د نورو مجاهدینو سره ملګری شو او د برطانیې فوج باندې حملې شروع کړې. د سمرقند مجاهدین د امیر نعمت الله خان او د پیر مولانا دوست محمد بارغزی صواب خاص په کمان کې وو. په اگست 1915 کې دوی د مردان په علاقه کې په رستم کې د برطانیوي فوج کم کیمپونو په هغې باندې حمله وکړه. برطانیوي فوج ښه پوره مزاحمت وکړو او ناکامه شو. د برطانیوي حکومت په 1923 کې د دوی د حملو د ختمولو دپاره د مومندو علاقې ته خپل فوجیان ولېږل، خو دا ځل د جنگ جګړې نه مخکې د دوی ترمنځ معاهده وشوه. د معاهدې سره د برطانیې حکومت خپل فوجیان واپس وبلل. دا یوه لویه فتح وه. د هغې نه پس باباجي صاحب د مومندو په علاقه لکړو کې پاتې شو او د الله په ذکر کې مشغول شو. حاجي صاحب تورنګزی په تاریخ کې ډیر په درناوي یادېږي. هغه په حقیقي معنو کې یو حریت پسند مفکر او مبارز وو. دوی د درویشۍ او صوفیانه ژوند تیر کړی وو. د دوی تصوف علمي او عملي وو چې په هغې کې د زندګۍ د سختو نه د تېښتې په ځای د معاشرتي ژوند تصور ډیر ښکاره وو. او 1916 کې حاجي صاحب ډیر سخت بیمار شو او دا بیماری ورو ورو سیوا کېده او اخر هم په 14 دسمبر 1919 کې وفات شو. د دوی عمر 81 کاله و. د حاجي صاحب مقبره د ځای د اوسیدونکو دپاره مقدس زیارت ګڼل کیږي. د دوی اولاد د حاجي صاحب د قبر سره نږدې په 1991 کې د یو جومات بنیاد کېښودو چې په 1990 کې مکمل شو. دا جومات د تورنګزی باباجي صاحب مسجد باندې مشهور دی. د کیمرامین اسدالله هجران سره زه یم ډاکټر ربستان مومن، بله ډیوه لکړې.